ټرمپ وایي له افغانستانه به اکثره پوځیان تر کرسمسه وباسي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې په پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له افغانستانه به اکثره امریکایي پوځیان تر راتلونکي کرسمس پورې وباسي. ټرمپ پخوا ویلي وو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي او یوازې د 4,000 او 15,000 ترمنځ سرتېري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا باید خپل ټول پوځیان د راتلونکي کال تر مۍ میاشتې پورې وباسي، خو ټرمپ هڅه کوي چې تر مهال ویش وړاندې ځواکونه وباسي او په دې توګه د امریکا خلکو ته تر انتخاباتو مخکې وښایي چې له خپل ژوند سره سم یې له افغانستان پوځیان ایستلي دي. د تېر ځل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې ژمنه کړې وه که ولسمشر غوره شي خپل سرتېري به له افغانستان او عراق وباسي. ټرمپ په تازه ټویټ کې لیکلي دي زموږ لږ شمېر پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. زموږ نور زړورې ښځې او زړور نارینه باید تر کرسمس وړاندې خپل هیواد ته راوګرځي. د ټرمپ تر ټویټ لږ وړاندې د ملي امنیت سلاکار وویل چې د راتلونکي 2021 کال په لومړیو کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2,500 ته لاره کړي. د نومبر په 3 تر یوې میاشتې لږ وخت په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د ورپسې میاشتې یعنې ډسمبر په 25 کرسمس دی. تر بلې ویډیو به په لیو بخود کې خدای سپاره هرې چېرې چې یاست تاسې بریاست بیا دعا